سلامونه نیکی هیل احترامات most welcome to the newer version of A plus version 15 نن داسې درس تاسو ته وایم چې ګواکې زما اخري لیکچر دی صحیح ده داسې دا آوټ اف A plus دی زه تاسو ته نن غواړم هغه یوټیوب چینل یې درته وښایم چیرې د کوم ځای چې ما زده کړه کړې ده غواړم چې تاسو هلته راتلونکي کې ډېره زده کړه وکړئ او هغه استادانو ته ښایم چې ما ته ډېر څه زده کړي دي د ترڅنګ یوټیوب چینل درته ښایم چې ستاسو لپاره ډېر اهم دي او بیا درته داسې ویب سایټونه ښایم چې تاسو ته ډېره زیاته ګټه اخیستی شي صحیح ده ستا ښه ګرانه لږ پکې ته کښېنه چې دغه شي ښه ګرانه که زه راشم یوټیوب ته نو لومړنی شخص چې کوم دی که نه لومړنی شخص هغه به یې چې ډېر زیات تکړه استاد دی هغه دی کیت بوګارډ څوک دی کیت بوګارډ ستاسو انګلیسي ژبه لږه ښه وي که نه دا نه دی دا ډېر تکړه سړی دی دا دی کیت بوګارډ دومره تکړه سړی دی بیخي ډېر لایقه شخص دی ښه او ډېر خوندور درسونه یې ریکارډ کړي دي که تاسو د دې درسونه ګورئ نو خو په شرط دی ستاسو به انګلیسي ژبه ښه وي نو لومړنی زما تکړه استاد دا دی تاسو د دې زیات درسونه چېرته پیدا کولی شئ آیني نیټورکینګ چې شئ آیني نیټورکینګ د دې ویب سایټ هم په همدې نوم دی او یو یوټیوب چینل یې هم آیني ټرینینګ 400 اویا ویډیوګانې پکې دي څو دا ټول د نیټورک ریلیټډ دي ټول د چا ریلیټډ دي د نیټورک ریلیټډ دي د کیسې سینیم شته او بلا نور ډېر درسونه پکې شته ښه یو چینل دا شو صحیح ده د ده په څنګ کې بل تکړه استاد چې کوم دی که نه د کیت بوګارډ سره ډېر زیات انټرویوګان هم کړي دي انډیا دی هغه دی پوهېږي څوک دی کیت بوګارډ هغه دی ګرانه روهیت پرداسانی څوک دی دا دی دا نفر نه دی څنګه چې ولاړ دی روهیت پرداسانی د انډیا دی 15 CCI لري څه شی کله چې څوک نیټورکینګ کې سیسکو کې کار کوي اول CCNA بیا CCNP بیا CCI دا CCI داسې ګران دا دا CCI داسې لکه ته چې یو سیس کې دکتوراه لیول ځان ورسوي نو هغه په 15 شیانو کې CCI لري څوک څه نومېږي روهیت پرداسانی تکړه سړی دی دا تعقیب کوي ښه که چې ستاسو انګلیسي ژبه ښه دا دی روهیت میټ د انسټرکټر روهیت پرداسانی یو دوه درې څلور څو CCI لري 15 CCI لري دا روهیت پرداسانی تورې دا خپل یوټیوب چینل دی که نه خو ویډیوګانې داسې خورې ورې دي په مختلف ځایونو کې پیدا کوی شي دا نه دی دا د انډیا دی دا روهیت پرداسانی ښه نه مختلف خو په دې آینه کې ویډیوګانې شته زیاتې ویډیوګانې صحیح ده یو دا استاد شو بل تکړه استاد چې کوم دی که نه هغه دا دی IT جرمیز تاسو دې یوټیوب چینل ته لاړ شم دا ډېر تکړه استاد دی دومره تکړه استاد دی که درسونه مو کتل د ده نه بل تر اوسه یاره ماشاءالله داسې یو خوندور درس ورکوي خو درس یې په کومه ژبه دی په پښتو کې درس نشته د کمپیوټر ساینس ښه ایزي خبرې کوي ایزي بیخي دا نه دی دا IT جرمیز والا دا دومره ایزي خبرې کوي لیکلي وي ساده انګلیش دی بیخي ایزي انګلیش دی ښه د ده دومره خوندوره CCNA ده که غواړئ کامله CCNA وکړئ که نه نو د ده نه بله کامل CCNA وي د چا تر اوسه 300 ویډیوګانې خپل یوټیوب دا زما ډېر تکړه استاد دی صحیح ده ومې پېژندو ده بل چې دی د ده بیا لږ سخت انګلیش دی دا دی نیټورک چک چې شی نیټورک چک دا استاد مې دی دا شیخ صاحب نه دی دا نه دی دا د یوټیوب چینل د نیټورک چک په نامه دی څه په نامه د ده انګلیش لږ تیز دی بیا څنګه دی انګلیش یې تیز دی نو چې لږ انګلیسي دی ښه نه وي بیا دی لږ خفه کوي دا هم ډېر تکړه دی دې سایبر کې دومره قوي کار کړی دی ډېر تکړه استاد دی دا صحیح ده د ده نه زده کړه وکړئ ښه تقریبا دا دم 512 ویډیوګانې اپلوډ کړي دومره تکړه هیکینګ هم کې هم تکړه دی ډېر ښایسته هیکینګ هم کوي ښه صحیح ده دا هم زده کړو نو دا درې وړه خو وشو بل استاد ته ووایم چې بل کوم تکړه استاد دی خو صحیح په ترتیب ګوره پلی لیسټ ته به راشي ته به ویډیوګانې داسې ډاونلوډ کړی چې یوټیوب نه ډاونلوډولې ښه هیک د باکس اوس به درته دې وروسته د دې
ویب سایټ مو خایم ته غواړې سایبر سکیورټي کې کار وکړي کنه تر څو چې تا هیک د بکس نه کارولې یا ټرای می هیک تا نه کارولې اس چټي بزن ته سایبر سکیورټي انالیست نه وي ښه چټي خبرې دی خو دی خو د دوه شیان زده ک سکرپټینګ دا اوس ګوره د په حق درسونه دي لینکس پکې شته هیکر سکلز پکې شته لرن ایتیکل هیکینګ د شته نو ته وګوره یو پلی لیست ډاونلوډ به تعالی زده کې ګوره د سی نه دی کنه سی نه کې مس کې څو ویډیوګان دي 15 ویډیوګان دي نو ته یو پلی لیست ډاونلوډ کنه خوري ویډیوګان نه ډاونلوډ ځکه کله دلته ویډیو تراشي کنه کله چې تاسو یوټیوب نه ویډیوګان ډاونلوډ کوئ ویډیو تراشي به یو ویډیو د سی نه یو د بل سی ځای خو نه کوي د شربو کې کنه د سی نه چې شولته چوا سی نه راوټینګ ان سوچ 15 ویډیوګان په دبا کلیکو کې بس ته پلی لیست به ورشه بس ته پلی لیست به ډاونلوډ کې ښا ګوره یو ویډیو بل ویډیو دا بل فکر دشته دا ګوره دا یو پلی لیست دی ښا 15 ویډیوګان دي پکې ته به پلی لیست ډاونلوډ ښا اوس پېښوي ها په دې دا استاد مو څه شو بل استاد چې تکړه استاد دی پوهیږي څوک دی وګورم چې د چینل سره میږي ډیوډ بامبل سره می ډیوډ بامبل دا سخت تکړه استاد دی کنه دا دې یوټیوب چینل هم شته 2.93 میلیونه سبسکرایبر لري تکړه استاد دی نامي تاسو زس نه پرم خیم چې په دنیا کې څه دي نامي دي نامي خو پیژنې کنه دا به د دې یو خاص ډله ده د روهیت پرداسانی چې د کاناډا د کیټ بوګارد استاد دی دا ډیوډ بمبل به د شیخ استاد دی دا د ټول استاد دی دغه سره دی ها ډیوډ بمبل اسی جوړه دا ډیره قوي جوړه ده ډیوډ بمبل نه دی د دې ویډیوګانو ته بیا راشي دین تقریبا 1.9 ویډیوګانو تاسو دوه تاسو نو ماستر جوړیږي ښا خو نه ګورئ دا به یو بل دغه سره کار کوي یو بل دغه د چینل دی آی ټي پرو ټي وی ورته کوي آی ټي اوس بل کې آی ټي ټي وی شي خو آی ټي پرو ټي وی مخکې آی ټي پرو ټي وی آی ټي پرو ټي وی دا دی دا یوټیوب چینل دی آی ټي پرو ټي وی یوټیوب چینل یې پیدا کوم اوس آی تھنک یو وخت مخکې ما واوردل و نوم یې چینج کړی دی ښا مخکې نوم څه شو آی ټي پرو ټي وی چې اوس آی ټي وی کړی نوم آی ټي ټي وی دا خو نه دی آی ټي ټي وی نه دی آی ټي پرو ټي وی زیاتې ویډیوګانې په هغې شته ښه په دغه یوټیوب چینل شته آی ټي پرو ټي وی باندې ها دا د بل زما مرجع شوه که نه ده تر دې څه خو مشکل نشته بل تکړه استاد ته وښیم ښه بل تکړه استاد چې دی که نه هغه دی پروفیسر میسر دا ډېر تکړه دی که نه ډېر ښایسته یوټیوب چینل یې دی او 1.12 میلیونه سبسکرایبر لري ډېر پرې کار یې کړی که نه په کامټیا کمپنۍ کې نه دی دا دی که کوم یاد رکن شیار پروفیسر میسر همدا دی پروفیسر میسر د ډیر کار کړی کنه یار د کومې کمپنۍ لپاره کمټیا کې چې کار کوو کنه مزه نه مده تیریږي ګوره ا پلس هم شته او ا پلس نیټورک پلس هم شته سکیورټي پلس هم شته بیا ا پلس دی بیا ا پلس دی بیا ا پلس دی نیټورک پلس دی بیا سکیورټي پلس دی ټول د کمټیا کمپنۍ دی کمټیا کې چې زه تاسو به تاسو کوم ځای ته لاړ شئ پروفیسر مصر ته لاړ شئ بس تا په کمټیا کې راسئ دا بل استاد صحیح ده یو بل استاد ته وښیم بل تکړه سړی که نه چې په هیلپ ډیسک لیول باندې ټیټ لیول باندې کار کړی خو دومره ښایسته کار یې کړی هغه دا شیخ صاحب دی سایبر سی پی یو د یوټیوب چینل دی څه یو سیز باندې دومره په ټربل شوټینګ کې ګوره ډېر تکړه سړی دی ټربل شوټینګ کې نه دی دومره قوي کار یې کړی دی چې بیخي ډېر قوي کار یې کړی فکر نشته تقریبا څو ویډیوګانې به تاسو اپلوډ کړي 320 ټول ګوره ټربل شوټینګ دی یوزر اکاونټ پیکس مینوال ایم بی آر ټو جی پی ټي یوزر اکاونټ پیکس ټول پیکسینګ دی ښه یاره په مایکروسافټ کې که څوک ځان رسوي که نه په کلاینټ سایډ کې دا راټینګ کوي صحیح ده راټینګوئ خبرې خو کوئ که نه ښه دلته هغه یوټیوب چینلان دي چې هغه دغه خبره د کندهاریانو خبر چینلان دي چې ما څه کړي دي تاسو دلته سکرین کې چې نه ښکاري چې نه ښکاري زه به څه وکړم چې ما سبسکرایب کړي دي کې د خوندور چینلان وښیم
دا نیټورک چک خو مې ته وښودو که نه چې کوم یو زما ډېر د خوښې دي زه به دلته وښایم ګیکس پور ګیکس دا هم ډېر خوندور یوټیوب چینل دی ښه دې نه هم ډېر څه زده کېږي دا ګیکس پور ګیکس دا نه دی دا مړه دا چې شی کوي یار او دا نیټورکینګ دا هم ډېر خوندور یوټیوب چینل دی نیټورکینګ نه دی نیټورکینګ دا ډېر خوندور یوټیوب چینل دی هسې رشخان کوي نو دا ویډیو بیا وګورئ نیټورکینګ تقریبا 200 خواشه ویډیوګانې تر اوسه 2000 خواشه ویډیوګانې تر اوسه پورې اپلوډ کړي صحیح ده نیټورکینګ دا هم ډېر خوندور یوټیوب چینل دی برایټ سایډ دا بل دغه په دنیا کې تر اوسه پورې یوټیوب چینل کوم یوټیوب چینل نمبر اول نمبر دی پوهېږئ مسټر بیسټ اول نمبر دی خو هغې نه نه که نه چې هغې نه د آی ټي مطابق داسې چې نشي دغه بله ده مسټر څه رقم به لیکل کېږي ما چې دغه چینل دی که انټرنیټ مې لږ ګزاره را سره وکړي که نه ښه ګوره مسټر بیسټ چې کوم دی 419 میلیونه سبسکرایبر لري او مخکې اول نمبر چې و یوټیوب چینل د انډیا ټي سیریز په نامه تاسو دا انډین فلمونه ګورئ که نه د بلکې ټي سیریز دا کمپنۍ ده د دې یو یوټیوب چینل هغه اول نمبر اوس هغه مخکې شو مسټر بیسټ شو مسټر بیسټ داسې یوه ویډیو باندې 3 میاشتې وخت تېروي هیجاني کارونه کوي که نه ناشنا ځایونو ته ځي داسې او د ده ویډیوګانې دا ډېر داسې سړی دی که نه وایي چې زما ګوره دې کې ډے 19 سروایو 100 days trapped in a private jet یو طیاره کې ځان بند کړی دی د 100 ورځو دپاره او څنګه ژوندی پاتې شوی داسې ویډیوګانې کوي اول نمبر دی په دنیا کې ډېره زیاته ګټه ده کوي او د دې دا ویډیوګانې پرې دي د بل چا ویډیو ته خپل یوټیوب چینل ته نشي جګولی دا وایي زما ویډیوګانې واخلئ ځان ته خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ هغې کې خپروئ ګټه دې کوئ خو زه دا بیل څیز دی صحیح ده نیټورکینګ خو تاسو وکتو که نه په نیټورکینګ پسې به بل د خوندور چینل وښایم چې خان اکیډمي نه ده دا ډېر خوندور یوټیوب چینل دی زما اوس ساده هماغه نه و ښه انشاءالله که نور ساده مې بیا مخته راغلم به درته ویم دا خان اکیډمي نه ده دې کې ستا خو ډېر درسونه دي اول مې درته د آی ټي ریلیټډ وویله ښه هغه دا اوس به لږ پروګرامینګ سایډ ته لاړ شو جنرال ته لاړ شو خان اکیډمي کې د هر شي درس پیدا کېږي 8.9 میلیونه 9000 ویډیوګانې دوی اپلوډ کړي چې شي که غلط نه شم کېدای شي دې کې د ریاضي درسونه پیدا شي او د فزیک هم پکې پیدا شي ګوره فزیک پکې شته هر څه پکې شته ښه خو د کمپیوټر ساینس اړوند درسونه هم پکې ډېر خوندور درسونه هر څه پکې شته ښه پروګرامینګ پکې بیا زیات دی ښه پروګرامینګ برخه پکې پایتون پکې شته نور ډېر شیان پکې شته صحیح ده مشکل خو به تر دې پورې نه وي که نه ښه دلته چې څومره یوټیوب چینل راځي تاسو بیا لږ سرچ کوئ پسې ښه بل ډېر خوندور یوټیوب چینل چې کوم دی که نه هغه برانچ ایجوکیشن دی دا ډېر خوندور یوټیوب چینل دی که نه برانچ دا زما ولې خوښېږي ډېر کم ویډیوګانې اپلوډ کړي په دومره کم ویډیوګانو دا سړی مخ وتلی دی دا په یو ویډیو باندې 4 میاشتې ایډیټینګ کوي څو د دې لږ ویډیو وګوره که نه دا ویډیو د دې داسې ده ظالمه ټول ریل دا کمپیوټر داسې راسپړي درته ورته ښایي په انیمیشن باندې صحیح ده یو ویډیو به درته وښایم څنګه مو خوښه ده او که غواړئ تیوري مو کور شو 48 ویډیوګانې تر اوسه پورې ایله کړي خاصه که دا یوه ویډیو باندې دومره کار کوي چې ته به ووایې چې دا څنګه چل دی ښه زه یې لږ درته وښایم چې یو ویډیو د کمپیوټر هغه دغه درته ښایي مکمل څه ورته دلته دانه زه وګورم یو دانه کې یو کمپیوټر راسپړلی و هغه درته وښیم د شاید ازمین تاسو لپاره بیخي دغه وي انسایډ سمارټ فون د موبایل منځ ته ښایي انسایډ کمپیوټر هارډویر دی ویډیو ته وګوره ښه We're going to do a desktop computer dissection using 3D animation. Like a dissection lab in biology class, but instead, we'll journey through the inside of this computer and disassemble every piece of hardware. We'll then use a microscope and zoom in to give you a nanoscopic view of the transistors and other structures inside. To make this video, we disassembled all the hardware inside a typical desktop computer. We desoldered and removed the components from each of the printed circuit boards and took thousands of pictures. Then, using these pictures,
دا نه دا یو سیز د ریم څنګه کار کوي سی پی یو څنګه کار کوي داسې مکمل راسپړ دي ته ډېر خوندور لګا دی ښه دې ته مو سره لږ سره کار کوي چا ته برانچ ایجوکیشن بل یوټیوب چینل چې کوم دی هغه دی اپنا کالج چې شي دې هم دغه کې لږ کار ډېر کړی ښه په چې شي کې پروګرامینګ سایټ کې هم لږ کار کړی اپنا کالج دی چای اینڈ کوډ په نامه یو دی اپنا کالج دا جلکۍ د پکې یې هم ډېر زیات کار کړی اپنا کالج بل یوټیوب چینل چې ډېر کار یې کړی که نه زه یې اوس سبسکرایب کوم هغه څوک دی چای اور کوډ چای او چیس کا کوډ کوه دا هم ډېر زیات زموږ ملګري چې پروګرامینګ کې ډېر کار کوي که نه دا یې ډېر زیات خوښېږي ځکه دا ډېر زیات کار کړی صحیح ده چای with چای اور کوډ بل یوټیوب چینل ته بل خوندور یوټیوب چینل چې دی که نه چې هغه هم ډېر انیمیشن کاروي هغه دی پاور سرټ په نامه یوټیوب چینل دی ښه پاور سرټ ګوره د یوټیوب نه دومره لرنینګ کېږي چې بېشانه ډېر زیات یوټیوب کاروي ښه دې کې هم ټول انیمیشن ویډیوګانې دي دوی انیمیشن لږ کمزور هم دی خو بیا هم پاور سرټ نه دی دا یوټیوب چینل نه دا هم ډېر خوندور یوټیوب چینل دی دې کې هم ګوره هغه د ابتدایي ویډیوګانې دي ښه پاور سرټ ګوره تقریبا یو څو شل ویډیوګانې دي اوس پرابلي چې راوټینګ ټیبل څنګه جوړېږي وای فای څنګه کار کوي او د کامټیا سرټیفیکیشن A+ سرټیفیکیشن پاکله پوره یو ویډیو د 3.5 غنټې ده فکر مشته نو دغه یوټیوب یو څه یوټیوب چینل یو څه زمونږ استادانو تور یو استاد دی هغه وایر شاټ کې ډېر قوي کار کړی هغه ما ته مخکې چرته راشي وایر شاټ ډېر تکړه سړی دی هغه دغه نه دی دا کریس ګریر دا ډېر تکړه سړی دی که نه که تاسو غواړئ چې سایبر کې کار وکړئ نو په سایبر کې ته باید پکټ لیول انالایز وکړي یو پکټ کیپچر کړي پکټ انالایزر لپاره مشهور سافټویرونه وایر شارک دی دی مسلمان دا یو یوټیوب چینل مسلمان خو نه دی خو دغه ځوان دا یو یوټیوب چینل سره د چی لپاره جوړ کړی صرف د وایر شارک لپاره ټول ویډیوګانې چې دي دا په وایر شارک کې سم ماسټر دی که هر څوک غواړي په وایر شارک کې ځان ورسوي زه نه بل ماسټر شخص نشته تقریبا یو سل 15 ویډیوګانې دي ګوره دا یې ټول په څه باندې جوړ کړي دي ټول وایر شارک دی ټول کیپچرینګ ټول کیپچرینګ دی ښه نور درته څوک وښایم ما زه تاسو ته نمونې ښیم نمونې تر ټولو لومړی تاسو ته باید هغه انیشل شیان زده کړئ انیشل شیان زده کړو لپاره تاسو سره دغه پاور سرټ یوټیوب چینل ډېر اهم دی او ورپسې برانچ ایجوکیشن ډېر اهم دی پروفیسر مصر ډېر اهم دی چې دغه هغه کسان دي چې تاسو ټیټ لیول کې کار وکړئ ښه لکه کمپټیا کې او هیلپ ډیسک کې کار وکړئ د دې چې مخته ځئ بیا به تر ورو دغه ته اوړي دا نیټورک سایټ ته به اوړي چې نیټورک کې کار وکړي لکه CCNA کې کار وکړي د هغې لپاره به ته بیا هغه آیني ته ځي او بیا به نیټورک چک ته ځي او بیا IT جرنیز ته ځي اول به تاسو بیسک برابر وي صحیح ده